سلامونه او نیکې هیلې. نوی درس ته ښه راغلاست. نن به موږ یو څو الفابیټس یا حروف به زده کړو چې دوه دانې یو ځای شي او د یو حروف آواز وکړي. یعنې دوه دانې حروفه موږ ته به د یو حروف آواز راکړي. مثلا شروع به کوو د سی ایچ نه چې آواز دی د چې. سی ایچ چې یو ځای شي آواز څنګه کېږي؟ د چې آواز باسي. مثلا چیر، cheating, cheer, chicken. نو سی ایچ یو ځای شي د هغې اواز څه ته اړوي؟ چې ته. دویم اس ایچ. اس ایچ اواز د څه شی دی؟ سین. مثلا چای، choose, shirt. اس ایچ یو ځای شي اواز څنګه شو؟ د شین اواز شو. دریم کے ایچ چې دی ښې اواز لري. مثال خان، خراسان، خضر. کې ایچ یو ځای شي څنګه اواز کوي؟ د خ اواز لري. څلورم جی ایچ. جی ایچ د غین اواز لري. جی ایچ یو ځای شو دلته وګورئ جی ایچ د غین اواز یې وایسته. افغانستان. اوس پنځم پی ایچ چې دی ف اواز لري. مثال فون. پی ایچ یو ځای شو د څه شي اواز یې وایسته؟ د ف اواز یې وایسته. فون. نو دا پنځه هغه توري دي یا هغه الفابیټ دي چې د دوه انګلیسي الفابیټ نه یو دانه توري آواز باسي. مثلا سی ایچ د چې آواز لري، اس ایچ د شین آواز لري، کې ایچ د خې آواز لري، جی ایچ د غین آواز لري، پی ایچ د ف آواز لري. نو دا زموږ نننی درس چې پکې موږ زده کړه چې دوه دانې حروفه چې یو ځای شي د کم کم توري آواز لري. نننی درس و انشاءالله چې تاسو زده کړی وي او بعدي درس ته به موږ یو څو نوی لغات او کنورسیشن به یاد کړو.